أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع كذا انتو بیا مجاله دا ازمر د چمن درنو پښتنو ورونو لکه څنګه بل نه شروع کړه معلومه ده بل نه شروع کړه زه بیا چې زموږ وڅلوېښت شپې او وڅلوېښت ورځې په امن پرلت مشتي کړی دي نو دلته پر ریاست باندې او سرکاري ادارو باندې سپي د امن پرلت ډېر بوج سوی دي دوی دا غواړي چې اوس پرلت یو فیصله وکړي یو شي ته لاس واچوي یا یو تکلیف جوړ کړي موږ ریاست ته دا وایو چې انشاءالله موږ به 2 کاله پر دې ځای په امن ناست یو موږ به د چا ته ډبره ورغورځوو موږ به نه د چا په ګریوان ته اوس لاس واچوو هغه ځایونه بیا پاتې شته چې زموږ پرلت ختم سو زموږ مطالبې ومنل شوې بیا که سرکار خپل زور کوي یا زیاتوب کوي موږ د چا څه نه یو ورک موږ پر دا ځای یو د شپې پر دا ځای یو د ورځې هم پر دا ځای یو نو موږ به سرکار ته دا وایو چې دا ولس 10 لکه 11 لکه آبادي ده صرف د چمن دا دونې ده دا نو پسې ورواړه لکه یو دا به څو آبادي ده درپټو پورې دا څو آبادي جوړېږي نو زموږ خلک په انتشار کې مات شوي زموږ خلکو ته په لار کې ازغي مه غورځوئ دلته به راهي ماښام بیا د ایفسي د کیلې سه کوم ټیلران چې دوی راایستلي ول پر ټیلر یې 6,000 روپۍ اخیستې وې زموږ د ښار او زموږ د وطن بچی ورسره راسي ورسره پټ دی هغه چې اوس موږ په نوم یاد کړو خلک به وایي چې د دې سړي سره ستاسې تعصب دی ستاسې یو بل مقصد دی ورسره موږ به هغو ته دا وایو چې ماښام یم زموږ پر خلکو زموږ پر ملګرو ګولۍ چلولې بیا دې دا اراده ول چې بیا به زه 3-4 ځوانان وولم موږ په ډاګه بلګۍ ډېر ته وایو چې بس د ډېر عربي دې استعمال کې زموږ د ورونو وینې دې تویې کې چې د دا ولس مجبوري نه سي چې زما خپله مطالبه سي زما خپله خبره سي په لا اله د یوې څاڅکي وینه په 10 څاڅکو در بدله کړم ستا به دا خیال وي چې دا ولس بې غیرته دی یا دا ولس موږ د جیله ویرېږي موږ نه ستې د جیله ویرېږو نه ستې د پانسیه ویرېږو نه ستې د دمکیه ویرېږو خو مجبوري دا ده چې زموږ مشران زموږ سیاسیان دا نه غواړي چې اوس یې حالات خراب کړي نو ته به مهرباني کوې چې کوم زموږ ځوانان دي وویشتل وینه دې توی کړل دا به تا ته ډېر په غټ تاوان کې پرېوځي او بله کوم چې زموږ د وطن یو ځوان یو سپین په امن ناست دي ته د تشدد وخواته لوبه کوې ته د تشدد وخواته ځغلی دلته زموږ یو میلمه زموږ یو پښتون ورور لکه هغه څوک منظور پښتون چې راغلی و تا پیرنګ پر وکړې هغه موږ بوتۍ ته در تېر سو دا د ادارو و د ډیسي و د ایفسي چال ولو چې پر دې میلمه باندې پر منظور پښتون باندې پیرنګ وکړي د دې په کلکه موږ غندنه کوو که موږ د پرلته خلاص سو انشاءالله موږ به هم د منظور درته پیرنګ خبره بیا ستا سره وکړو بیا به موږ علیده بیا به موږ ورته په دې روډو کې ناست یو بیا به موږ پوجا کوم بندوو
بیا به موږ د لیسیا فیض و مخ ته پرلتون لګوو چې موږ له یو غیرتمند مېلمه راځي او ته پیرنګ پر کوې دا پیرنګ به ته د ځانه سره اوس کښېږدې موږ په خپله کتابچه کې به تا پسې لیکلی دی موږ به ستا سره خپل حساب وکړو دلته چې ستا یو کور کمانډر راځي یو مېلمه دې راځي ولې عذاب نه ورته جوړېږي ولې زموږ خلک یې ډبره نه ورغورځوي ولې زموږ خلک یې موټر شته نه ورماتوي نو موږ خو ریاست موږ خو پاکستان د ځان بولو او که دا رقم عربي استعمالوي لکه پر منظور پښتون چې استعمال کړ لکه زموږ پر پرلت چې استعمال کړ د عربو موږ په کلکه خندنه کوو موږ په ټینګه تاته وایو چې پر دې باندې معذورت واخله پر دې باندې قرار کښېنه که دا رقم عربي استعمالیږي سبا به زموږ د آل پارټیز و مشرانو ته هم دا رقم عربي استعمالوي یا به یې زموږ ولغړیانو ته استعمالوي په خدای اور در باندې بل کړو په خدای که یا موټر بوځې یا ګاډۍ بوځې یا اپسي بوځې یا لیویز بوځې یا پولیس بوځې ستا به دا خیالي چې دا پرلت ختم سو او زه به د آل پارټیز پر مشرانو او پر ملګرو باندې به زه دا رقم پیرنګونه کوم ایپایارونو خو موږ ته اجازه درکړې ده چې څوک وایسې څو لیکای سې غونډې لیکه موږ به په عدالت کې ستا سره د ایپایارو خبره کوو لیکن که زموږ وال پارټیز عمرګري ته یا زموږ د پارټۍ عمرګري ته د پرلته ماباده یوه زیاتوب خبره وسول لس درته کوو شل درته کوو دېرش درته کوو صفا واوره درسره نوټې که دا خبره زموږ ځوانان او زموږ مشران به نه زیروې زموږ وطن به نه ستړي کوې چې سبا ته پسې ځغلې یا په یوې نامه یا په بل نامه ته به که تورې کڅوړې په سر وراغونډې ته به یې په جیلو چښې بلکل غیر قانوني شی به زموږ د ځوان سره او زموږ د پارټیز د مشرانو سره به نه کېږي و قانون ته موږ تیار یو و جیل ته موږ تیار یو چې کومې پرچې لیکای سئ کوم شی کوای سئ بسم الله پرې خپلې پرچې لیکئ موږ به خپل جدوجهد په امن کوو موږ به خپل پرلت په امن کوو دلته زموږ مشران چې کوم راغلي دي یا کړي دي ورته که مشر محمود خان دی که بل ملګری دی که بل مشر راغلی دی موږ د هغو شکریه ادا کوو و هغو موږ ته دا ویلي دي چې امن جوړ کړئ په امن کښېنئ چې څو ویشتای سي ولیدې موږ هر شی جلا جلا بیا د دوی سره حساب کوو چې دا د ولس مطالبان سي دا د پښتانه مطالبان سي موږ ته مشرانو دا هدایت کړی دی موږ ته سیاسیانو دا هدایت کړی دی موږ چې کوم کور کمانډر ګورنر چې راغلی وو چې زموږ سره پنځه شپږ ورځې واخیستلې دومره د جانه سګزیچم وکړې درنونه ورځې پرې زموږ د آل پارټي سره زموږ د چا سره نه دي نیولې دلته موږ ته ویله چې زما ګورنري پرځي زما وکړي پرځي دا مطالبه به زه حلوم نو زه ګورنر صاحب ته دا وایم چې تا هم د کور کمانډر پاټ زموږ سره وکړئ تا هم د جام پاټ زموږ سره وکړئ خالي راغې یو تصویر و یو ویډیو دې شیر شول چې زه نو د پښتون وطن له ورغلی وم ما نو فیصله ورکول تا زموږ سره د پنجابي کردار وکړئ تا زموږ سره د پنجابي پاټ وکړئ موږ به تا ته دا وایو چې زموږ مطالبه ژر نه ژر حل کړئ که نه سوال په دا درې څلور ورځې کې بیا به زموږ آل پارټي سره کښېني بیا به دې ولس ته اټاله فیصله ایږدي بیا به وکیلې ته هم ډبرې نیسي بیا به د لیسي وظایف ته هم ډبرې نیسي بیا به دروازه په زور خلاصوي بیا به په زور دروازه خلاصوي دا به نه کم نه حلیږي باید چې موږ په تمه تمه ډېر نه کښېنو باید چې موږ نن اووه څلوېښتمه ورځ ده باید چې پر پنځوسمه ورځ زموږ آل پارټیز یو سخت قدم واخلي زه خواست ورته کوم دا یو تجویز دی چې دا ولس ستړی سو
دا ولس د وړو دانه لري دا ولس د غوړي دانه لري دا د بچیانو لس سپی نه لري نو موږ به دوی ته دا وایو چې یا په مړه کړي یا روزګار یا بارډر بیرته موږ خلاص کړي که یې نه خلاصوي بیا به دا ولس باندې ورځي بیا به دا ولس اول د واره د چمن په سرکاري ادارو په دفتر ننوځي بیا به د ډي سي په دفتر ننوځي بیا به وکیلانو ننوځي بیا به د بارډر په خوا دروازه باندې ورځي هغه چالونه هغه ګېټونه به چپه کوي نو ملګرو ټیم کم دی نور ملګري ناست دي دوی ته به ویناوې وکړي یو جان مننه والسلام